بسم الله الرحمن الرحیم. د الهدایه خپرندوی ادارې د نن ورځې میلمه د ټولنیزو رسنیو فعال او د سیاسي چارو کارپوه مولوي عبدالحق حماد صاحب میلمه ده. حماد صاحب په لومړي سر کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. ښه راغلی. راځم پوښتنې ته مې په لومړي سر کې که راته د ټولنیزو رسنیو پر اهمیت رڼا واچوئ. بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله. تاسو ته او ستاسو ټولو کتونکو او اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بلې ټولنیزې رسنۍ د اوسنۍ زمانې یو له هغو مؤثرو رسنیو څخه دي چې کولی شي د خلکو د اذهانو په تنویر کې، د خلکو د اذهانو په تخریب کې، د نظامونو په تعمیر کې، د نظامونو په تخریب کې، د نظامونو په اصلاح کې او د نظامونو په بدلون کې حتی مهم رول ولوبوي. تفاوت یې له عامو رسنیو سره دا دی چې ټولنیزو رسنیو ته د هر فرد لاسرسی په هر وخت کې او په هر ځای کې شته تقریبا، او نورې عامې رسنۍ بیا د دې برعکس هر څوک لاسرسی نه ورته لري او هر وخت کې او په هر ځای کې مهیا نه دي. نو زه ویلی شم چې ټولنیزې رسنۍ په اوسنۍ زمانه کې تر عامو نورو رسنیو ډېرې مؤثرې دي او ډېرې مهمې دي. ټولنیزې رسنۍ د ټولنې په اصلاح کې څومره نقش یا رول لري؟ بلې ټولنیزې رسنۍ لکه څنګه چې مخکې ما اشاره درلوده چې د ټولنې په تخریب کې ونډه لري، دغه راز په اصلاح کې هم ډېره زیاته ونډه لري. موږ تاسې اوس وینو، ځوانان وینو چې د هر ځوان په لاس کې د ټولنیزو رسنیو اسباب دي چې موبایل دی. هر ځوان ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی لري او د هر ځوان تقریبا زړه د ټولنیزو رسنیو سره تړلی دی. نو دا ډیره مهمه ده چې مونږ دغه ډګر د هیواد او د ځوانانو د وګړو د ګټې لپاره استفاده کړو او په دې کې مونږ ډیر کار وکولی سو. د دې لپاره تر ټولو بهترینه طریقه دا ده چې په پیل کې علما، د ټولنې علما چې د ټولنې د اصلاح لومړنی مسؤلیت یې همدې علماو دی، هغوی ټولنیزو رسنیو ته مخه وکړي او د ځوانانو د اصلاح لپاره هغه مؤثر پروګرامونه چې هغه کولی شي د ځوانانو ذهنونه په اسانه باندې اصلاح کړی شي او د هغوی خپلو اصلي مسؤلیتونو ته متوجه کړی شي، په دې ډګر کې کار وکړي. دویم، د حکومتونو، د هر حکومت او د اسلامي امارت هم دا مسؤلیت دی چې په ټولنیزو رسنیو کې اصلاحي پروګرامونو لړۍ لا ډېره چټکه کړي تر څو هغه ځوانان چې هغه ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی لري د هغو هغه څه مخنیوی شوی وي چې دښمن غواړي چې ځوانان د هغې له لارې تخریب کړي، د هغوی اذهان خراب کړي او د ټولنې او د نظام په ضد یې وکاروي. پر فیسبوک محدودیتونه او یا د اکاونټ بندیدل دا د بیان د ازادۍ خلاف عمل نه ده؟ د بیان ازادي یو داسې شعار دی چې غرب یوازې د ځان په ګټه کاروي او کوم ځای کې چې د دوی په ګټه یو اواز وي هغه دوی حمایه کوي او هغه د بیان ازادي بولي. خو کوم ځای کې چې د دوی په ګټه نه وي یا یې په نقصان وي هغه بیا د بیان ازادي نه بولي، بلکې هغه دوی ځان ته حق ورکوي چې د هغو سانسور وکوي، د هغو مخنیوی وکوي. دغه محدودیتونه چې په فیسبوک یا په ټویټر کې راغلي دي دا نوې خبره نه ده، دا د تیرو 20 کلونو راهیسې د اسلامي امارت مجاهدین له دې سره عادي دي او بیا هم لکه په تیر کې چې اسلامي امارت مجاهدینو خپلې مبارزې ته په هر ډول او په هر طریقه باندې دوام ورکړی دی، بیا به هم دوام ورکوي او دا به د دې لامل نه کېږي چې دوی شکست نفس یا زړونه مات شي یا کمزوري شي، بلکې باید دا باید د دوی د پرمختګ او د قوت ذریعه وګرځي. هغه کسان یا رسنۍ چې په ټولنیزو رسنیو کې ناسم معلومات خپروي، توصیه یا مشوره مو ورته څه ده؟ په ټولنیزو رسنیو کې دوه ډګره دي چې ناوړه یا ناسم معلومات یا خپرونې څوک کوي. یو د بد اخلاقي شیان خپرول دي،
یو د نظام او د حاکمیت په خلاف نادرسته معلومات خپرول دي. دا دواړه په خپل ځای کې لوی جرمونه دي. لومړنی هغه څه چې د ځوانانو د بیلارۍ سبب ګرځي، ځینې خلک بعضې ویډیوګانې خپروي یا بعضې عکسونه خپروي چې هغه د ځوانانو د بد اخلاقۍ سبب کیږي. د دې په اړه الله جل جلاله ډېر قرآن کریم کې صراحت کړی دی چې ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. د دې لپاره سخت عذاب خبرداری ورکړی ده. او دویم هغه ډګر چې د نظام او د ټولنې د وګړو د اقوامو زمونږ د ارزښتونو په خلاف باندې ناسم معلومات او افواهات خپروي، دا په خپل ځای کې یو بل جرم دی چې دا د دې انجام هم بیرته د همدې اشخاصو په خلاف باندې راګرځي او تل دښمن هڅه کړې ده چې په دغه ډګر کې کار وکوي، لیکن نتیجه بیرته الحمدلله د مسلمانانو لاسته ورغلې ده. او دوی له دې څخه دا فکر نه اخلي چې موږ دا یو غوره کار کوو، بلکې دوی په یو لوی جرم باندې اخته دي چې نتیجه بیرته دا ده چې دوی به خپله ناکامیږي او هیڅ نوعه ګټه به لاسته نه راوړي. د اطلاعاتو او معلوماتو پر وخت رسونه کې ټولنیزې رسنۍ څومره مهمې دي؟ ټولنیزې رسنۍ واقعا هم تر نورو رسنیو چې غیر ټولنیزې موږ بللی شو ډېرې چټکې دي او هر څوک کوشش کوي کله چې پیښه کېږي په لومړي ځل باندې ټولنیزو رسنیو ته مخه کوي. لیکن له دې امله چې ټولنیزې رسنۍ کوم محدودیت نه لري، هر سړی کولی شي، هر فرد، هر مسلکي او غیر مسلکي فرد کولی شي چې هغه یو خبر، یو معلومات خپاره کړي. ډېر موثق نه وي هغه ډېر وخت کې، تر څو پورې چې د یوې موثقې منبع څخه تایید شوي نه وي. خو بیا هم زه ویلی شم چې د خبر رسونې او اطلاعاتو د لاسرسي په ډګر کې او د معلوماتو د رسونې په ډګر کې ټولنیزې رسنۍ تر نورو رسنیو ډېرې مهمې او ډېرې چټکې دي. سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ په انساني ژوند کې څه نقش لري؟ ټولنیزې رسنۍ اوس د انساني ژوند یوه له تر ټولو مهمو ذرایعو څخه ګڼل کیږي. اوس د انساني ژوند هره برخه او هر ډګر د ټولنیزو رسنیو سره تړلی ده. اوس دنیا د یو نیټورک او د یو جال په څیر ده چې هغه د همدې ټولنیزو رسنیو له لارې یو بل ته رسیدګي کیږي. زه ویلی شم چې د انسان نږدې هره برخه، حتی دینی اړخ هم دا د ټولنیزو رسنیو سره تړاو لري. نو ډیره مهمه دا ده چې دلته مونږ دغه ټولنیزې رسنۍ په ښه توګه استفاده کوو او هغه څه چې هغه د هیواد او د ټولنې د ارزښتونو، د عقایدو، د عنعناتو په ګټه دي، هغه ډول یې استفاده کړو. برقي او چاپي رسنۍ په عامه اذهانو ډیر نفوذ لري که ټولنیزې رسنۍ؟ ټولنیزې رسنۍ نسبتاً غیر ټولنیزو رسنیو ته ډېرې مؤثرې دي. موږ تاسې ولیدل په تیرو تقریبا نږدې 15 کلونو کې په دنیا کې لوی لوی انقلابونه د ټولنیزو رسنیو په مټ راغلل. دا موږ تاسې یو ربیع العربي درلوده، عربي پسرلی، چې هغه د همدې ټولنیزو رسنیو په زور باندې دې ته ورسېده چې په یو محدود وخت کې دوی وکولی شول چې څو حکومتونه چپه کړي د ټولنیزو رسنیو له لارې. او غیر ټولنیزې رسنۍ هم په دې ډګر کې ډېر رول لري، لیکن تفاوت یې دا ده چې غیر ټولنیزو رسنیو کې موثق معلومات ډېر وي او په ټولنیزو رسنیو کې بیا غیر موثق، چونکې د هر چا لاسرسی ورته ډېر دی، دا ډېر وي. د ټولنیزو رسنیو څخه نړیوال څنګه استفاده کوي؟ متاسفانه دا یوه لویه ستونزه ده چې ډېر ورونه دې ته ځورېږي، هغه ورونه چې هغه احساس لري، لوړ احساس لري. د ټولنیزې رسنۍ بنیاد دا د امریکا د دفاع وزارت د داخلي نیټورکینګ څخه پیل شوی دی، بیا د وسعت پیدا کړی دی او نور هر فرد ته د سهولت رسیدلی ده. لیکن اوس هم په نوره دنیا کې، پرمختللې نړۍ کې، خلک د ټولنیزې رسنۍ څخه د یو علمي مصدر په توګه، د پرمختګ د یوې وسیلې په توګه او د یو بل سره د ښې کمیونیکیشن او د ښو روابطو جوړولو
په توګه کار اخلي. لیکن متاسفانه په افغانستان کې چونکې دلته د علم او د پوهې سطحه ټیټه ده، د خلکو هغه کوم څه چې دوی باید زده کړي هغه سطحه کمه ده. دلته د ټولنیزو رسنیو څخه متاسفانه چې په ډیر وختونو کې یوازې د ساتیري او د وخت تیرولو د وسیلې په توګه استفاده کیږي، چې همدې استفادې دې ته لاره هواره کړې ده چې موږ په علمي ډګر کې نور هم شاته لاړ سو او د ځوانانو وختونه ضایع سي، اخلاق خراب سي، افکار خراب سي. تاسو وینئ چې کوم ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې په دې غیر مفیدو برخو باندې مصروف دي، د هغوی حتی اقتصادي ډګر کې په علمي او ښوونیز او تحصیلي ډګر کې هغوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي، پر شا روان دي. نو دا ډېره مهمه ده چې موږ باید د ټولنیزې رسنۍ د علمي پرمختګ، د ټولنیز پرمختګ، د ساینسي پرمختګ او د هر ډول نورو مفیدو پرمختګونو لپاره وکارو، نه دا چې یوازې وخت پرې تیر کړو. له ټولنیزو رسنیو څخه موږ څنګه سالمه استفاده کولی شو؟ دوه اړخونه دي. یو دا ده چې عام وګړي څه ډول کولی شي چې له دې څخه ښه ګټه واخلي. دوی باید لومړی په دې پوه شي چې ټولنیزې رسنۍ د دې لپاره نه دي چې موږ فقط ساتیرئ. دا گیم نه دی، لکه څنګه دا گیمونه چې اوس د وخت پاس کولو لپاره یو ذریعه ده، ټولنیزې رسنۍ د دې لپاره نه دي جوړې شوي او نه هم د دې لپاره ګټور دي. دوی دغه شعور باید پیدا شي چې دوی په دې پوه شي چې ټولنیزې رسنۍ دا د انساني پرمختګ یوه ذریعه ده، باید په دغه فکر باندې موږ دا استفاده کړو. د نظام په توګه ښه دا ده چې نظام د ټولنیزو رسنیو د تنظیم لپاره، د هغوی د ښه مدیریت لپاره او د هغو څخه د ښه استفادې لپاره او دې لپاره چې د نظام په ګټه وکارول شي، د ځوانانو د اصلاح په ګټه وکارول شي، یو منظم پروګرام ته اړتیا ده چې په ټولنیزو رسنیو کې موږ داسې یو قوي مدیریت ولرو چې موږ دغه ټول نواقص چې د ټولنیزو رسنیو په ډګر کې دي دا موږ جبران کړی سو او اصلاح کړی سو. د ټولنیزو رسنیو یو کارونکي یا د ټولنیزو رسنیو یو فعال څنګه کولی شي د ټولنیزو رسنیو له منفي اثراتو څخه ځان وساتي تر څو یې مبارزه ټکنۍ او ستونزمنه نشي؟ د دې لپاره دوه شیان ډېر مهم دي. لومړی دا چې کوم ورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت کوي هغوی باید هغه اکاونټونه فالو کړي، هغه سره ملګرتیا وکړي چې هغه واقعا پوهیږي چې دا مفید نشرات کوي. لومړی. دویم دا ده چې د خپل وخت یوه ځانګړې برخه هغه ته تخصیص کړي، تل باید په دې کې مصروف نه اوسي. او دریم دا ده چې دی د ټولنیزو رسنیو کې د فعالیت لپاره یو منظم پروګرام داسې جوړ کړي چې دی په خپله هم باید مفید نشرات وکړي او موثق نشرات وکړي او یوازې د خلکو د مصرفولو، د هغوی د استغلالولو لپاره کار ونه کړي، بلکې دی چې هر حرف لیکي په ټولنیزو رسنیو کې، په فیسبوک او په ټویټر کې، دی باید اول دا فکر وکړي چې زه دغه حرف لیکم، که زه یو کال بعد نه یم په دې نړۍ کې او دا حرف څوک لولي، له دې څخه ماته نیکي را رسیږي او که بدي را رسیږي. ځکه د ټولنیزو رسنیو فعالیتونه دا دوامداره پاتې کیږي. موږ تاسو ډېر ورونه وینو اوس چې هغه په نړۍ کې نشته موږ سره، لیکن اکاونټونه یې اوس هم په خپل حال پاتې دي او څه چې نشر کړي له هغوی څخه خلک استفاده کوي. بل ډېر مهم دا ده چې دغه ټولنیزو رسنۍ یو داسې دریاب ده چې تا یو شی ور واچو، دا بیا لاس په لاس کیږي او ځي نږدې ټولې نړۍ ته رسېدای شي. دا نو سړی ډېر باید فکر وکوي چې هر قدم چې په ټولنیز ډګر کې سړی اخلي په ټولنیزو رسنیو کې، دی باید فکر وکوي چې دا یو محاسبه له ځان سره وکوي چې زه که سبا زه په دې ټولنیز رسنۍ کې نه یم یا په دې نړۍ کې نه یم او زه تللی یم او زما دغه دا څه چې ما نشر کړي دي دا خلک له دې څخه استفاده کوي، آیا د دې په نتیجه کې به ما ته خیر را رسیږي زما روح ته او که به شر را رسیږي؟ موږ تاسې عقیده لرو چې نبی اسلام فرمایي چې څوک چې د بدۍ بنیاد کېږدي بدي به ور رسیږي او څوک چې د نیکۍ بنیاد کېږدي نیکي به ور رسیږي له مرګ وروسته هم. نو دا ډېره مهمه خبره ده. په ټولنیزو رسنیو باندې نن سبا کنټرول د چا ده؟
په ټوله کې د نړۍ په کچه موږ وګورو ټولنیزې شبکې چې مشهورې ټویټر او فیسبوک او انسټاګرام او واتساپ او وغیره وغیره دي، متاسفانه چې دا د هغو کړیو د هغو سازمانونو په لاس کې دي چې هغه په ټوله کې د اسلام او د مسلمانانو مخالف دي. زه ویلی شم چې غیر مستقیم دا د هغه یهودي جال برخه ده چې غواړي د میډیا او مطبوعاتو له لارې نړۍ تسخیر کړي. لیکن الحمدلله په افتخار سره موږ ویلی شو چې په افغانستان کې ټولنیزې شبکې او نور ټولنیز فعالیتونه دا د افغانستان د اسلام پالو مبارزینو په لاس کې دي او موږ الحمدلله په دې ډګر کې بریالي یو. او دغه ورونو اسلام پالو مبارزینو ته زما توصیه دا ده چې دوی دغه ډګر لا ډېر قوي کړي او په دې باندې اکتفا ونه کړي. الحمدلله موږ برلاسی یو، لیکن دا زموږ د کار 10% هم نه ده. موږ باید لا ډېر کار وکړو او دښمن پرې نږدو چې د اسلام او د اسلام د اسلامي ارزښتونو د اسلامي نظام په خلاف باندې په دې ډګر کې راوړاندې شي او فعالیت وکړي. د وروستۍ پوښتنې په توګه په آخر کې اسلام پالو مبارزینو لپاره څه توصیه لرئ؟ د اسلام پالو مبارزینو لپاره زما لومړنی پیغام دا ده چې دوی په ټولنیزو شبکو کې دومره ډېر مصروف نشي چې د هغه حقیقي مطالعې او د علمي ذخیرې د زیاتولو له ډګر څخه ووځي. دوی باید د خپل وخت تنظیم کړي او خاص وخت ورکړي ټولنیزو شبکو ته او نور وخت د معلوماتو اضافه کولو ته، د علم اضافه کولو ته، سیاسي بصیرت اضافه کولو ته، د اسلامي امارت د پالیسیو د لا ښه زده کړې برخې ته ورکړي او یوازې په دې اتکا ونه کړي چې کاپي پیسټ او شیر او دا شیان باندې وخت تیر کړي، بلکې دوی باید اول خپل ظرفیت سازي وکړي او بیا د قوي ظرفیت سازي وروسته دوی د اسلامي نظام د دفاع لپاره مټې راونغاړي او په منظم شکل باندې یو د بل سره د هماهنګۍ په ډګر کې د اسلامي امارت د پالیسۍ د پرانا کې څنګه اسلامي امارت پالیسي ده په دغه ډګر کې دوی کار وکوي او یوازې په افواهاتو باندې لاړ نه سي. دویمه خبره مې د دوی لپاره دا ده چې متاسفانه چې دښمن هڅه کوي له تیر څه وخت راهیسې چې د اسلام پالو مبارزینو په مجموع کې د ټولو مجاهدینو اذهان خراب کړي، بالخصوص د اسلامي امارت د مشرانو په اړه او ډول ډول سوء تفاهمات رامنځته کړي، بدګمانۍ رامنځته کړي. دوی باید د خپلو مشرانو په اړه په دې باور ووسي چې دغه مشرانو په هغه سختو شرایطو کې چې پاس به ډرون وي، لاندې به ټانګونه او هر ډول وسلې وي، د پټېدا ځای به نه و، د حفاظت ځای به نه و، په هغه ډګر کې دوی وکولی سول چې دغه حرکت او دغه مبارزه تر دې نتیجې پورې راورسوي. اوس هم باید دوی په همدې باوري اوسي چې دغه په دې اوسني حالت کې به هم انشاءالله د اسلامي امارت مشران د الله په توفیق سره او د مسلمانانو د دعاګانو په برکت باندې دوی دغه بیړۍ چې اوس یو نوعه د یو اندازه څپو راحصاره کړې ده له دې څخه باسي او نتیجه به بیرته د مسلمانانو او د اسلام وي انشاءالله تعالی. ډیره مننه کوم